کچره تاسو چا سره پیسې ګیري شوي وي او دوی تاسو له واپس نه درکوي نو دا درې ذکرونه که تاسو شروع کړل که نه انشاءالله دا خپلې پیسې به تاسو ته در واپس کړي بالکل په اسانۍ سره به در واپس کړي بالکل به پې تاسو نه تنګوي صحیح شوه جي نو دا وظیفه چې دا هغه څوک یې هم کولی شي چې قرضدار یې ترېنه پیسې ګیرې کړي وي چا له قرض ورکړي وي او یا وله اوس واپس نه ورکوي نو دغه خلک هم کولی شي او دا مسافر ملګری چې دی که نه دی هم کولی شي که چېرې دی نه خپل کفیل پیسې ګیرې کړي وي یا خپلو اربابانو ترېنه پیسې ګیرې کړي وي نو دا که مسافر ملګری هم دا وظیفه کولی شي صحیح شوه که دا وظیفه چېرې تاسو شروع کا نو قرضدار هم به تاسو ته پیسې در واپس کړي یا مسافرو که شروع که که نه دا خپل کفیلان یا خپل اربابان به دا پیسې بالکل په اسانۍ سره ور واپس کړي صحیح شوه جي نو وظیفې ټول ترتیب زه تاسو ته درښیم خو یو خبره که چېرې وظیفې باندې تاسو پوه شوئ زما په خبره باندې تاسو پوه شوئ نو په کمنټ کې به خامخا سبحان الله لیکئ چې ما ته اندازه وشي چې تاسو زما په خبره او په وظیفې باندې پوه شئ صحیح شوه جي او دغه شان زما د آی ډي به هم ځان سره فالو کوئ چې دې نه تاسو ته ضروري وظایف او مسایل ملاویږي صحیح شوه که نه نو راځو وظایفو طرف ته چې دا کم وظایف دي کم ذکرونه دي دې ته تاسو غوږ کېږدئ نو درې ذکرونه دي په دې کې ټول نه اول نمبر ذکر چې دی هغه دی حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير بس دا چې دی که نه چې تاسو نه څونه کېدی شي د دې ذکر اهتمام شروع کړئ چې څونه ویلی شئ مخصوص تعداد نشته دی خو که خپل طرف نه تاسو یو 1500 پیرې دې ته مقرر کوي که نه چې 1500 پیرې به زه دا په ورځ کې ویم نو ډېر بهتر دی صحیح شوه که نه نو یو حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير دا په ورځ کې 1500 پیرې تاسو وایئ دویم نمبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله څونه اسان دی دا په ورځ کې کم از کم 1500 پیرې چې دام تاسو وایئ ډېره بهتره به وي صحیح شوه که نه او که 1000 پیرې مو شروع کړو نو بیا ډیر زیات بهتر شو صحیح شوه استغفر الله صرف دو ذکرونه شو دریم نمبر ذکر چې دی هغه د الله تعالی یو نوم دی یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو دا چې همدانه څونه کېدی شي ورځ کې 100 پیرې ویلی شئ 200 پیرې ویلی شئ 300 پیرې ویلی شئ چې څونه تاسو ویلی شئ خو بس ډېر تاسو وایي یا باسطو دا درې ذکرونه دي زما عزتمندو که ستاسو پیسې چا سره ګیرې شوي دي که قرضدار دی هغه سره ستاسو پیسې ګیرې دي یا دغه شانتې په چا مو څه خرڅ کړي دي او هغه سره پیسې ستاسو ګیرې شوي دي هغې دله واپس نه درکوي یا مسافر ملګرو کو کفیل یا اربابانو سره پیسې ګیرې شوي دي هغوی وله واپس نه ورکوي نو دا درې ذکرونه د شروع کې که نه انشاءالله د الله رب العزت په فضل و کرم سره به دا پیسې ورته ور واپس کړي او بیا به انشاءالله تاسو د بندې ناچیسته دعاګانې کوئ صحیح شوه نو په دې باندې په خپل هم عمل وکړئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هغې هم دا ذکرونه او وظایف شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان